د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د چنګاښ میاشتې 15مه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د جولای له 15مې نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د خبرونو سرټکي. په کابل کې له یوه قرغیزستاني پانګوال سره د برېښنا شرکت د اجرایي رئیس کتنه. بلخ ولایت کې د څه باندې 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د 1250 متره سړک د قیر اچونې چارې پیلېدل او په نصیرات کې د فلسطیني ماشومانو پر ښوونځیو د اشغالګرو اسرائیلو د بریدونو دوام. زه صادق فروتانی هم دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف امزه له یوه قرغیزستاني پانګوال او د سیمهییزې پراختیا صندوق د کابل څانګې له رئیس عظمت مامبیکوف سره کتلي. یاد پانګوال په دغې کتنې کې ویلي چې قرغیزستاني پانګوال غواړي په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي. ورته مهال ښاغلي مامبیکوف ویلي چې د اوبهیزو دستګاو، برېښنا لیږد د مزو، سبسټیشنونو او برېښنایي تجهیزاتو د چمتو کولو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. له بلې خوا ملا محمد حنیف امزه دغه پانګوال ته د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته کړې ده چې د برېښنا ریاست ټولو هغو کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته چې غواړي افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي لازمي اسانتیاوې برابروي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي چې راتلونکو څو ورځو کې به کابل کې د کار ملي کنفرانس پیل سي. د یادو مسؤلینو په وینا د دغه کنفرانس موخه د بیکارۍ د لاملونو څېړنه او د کاري فرصتونو رامنځته کول دي. له بلې خوا د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي دغه کنفرانس د بېوزلۍ په کمولو کې خورا اړین بولي. او په یو بل خبر کې د بلخ ولایت څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار لومړۍ ناحیه کې د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت 1250 متره سړک د قیر اچونې چارې پیل شوي. د سیمهییزو چارواکو په وینا د دغه سړک د قیر اچونې چارې به د یوې میاشتې په موده کې بشپړې سي. د مزار شریف ښاروالۍ ویلي چې پلان لري روان کال په دغه ښار کې 43 نورې پراختیایي پروژې هم پلې کړي. او په یو بل خبر کې د نړۍ څخه د الجزیرې تلویزیوني شبکې د راپور پر اساس اسرائیلي یرغلګرو د نصیرات کډوالو پنډغالي کې پر یوه ښوونځي توغندیز برید کړی چې له امله یې 12 تنه شهیدان سوي او 80 نور ټپیان دي. دغه برید په دغه پنډغالي کې د اوبو اوربان پر ښوونځي سوی چیرته چې د جګړې بېځایه سوي فلسطینیانو پناه اخیستې ده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.